دغه معتادین زموږ ستاسو د ملت موږ ته په میراث باندې راپاتې هغه قشر دی چې مظلوم دی، د دې فامیل لري، کور لري، بچي لري. نو د دې وجې نه اسلامي امارت په دې باندې خواخوږي و. امیر المؤمنین صاحب حفظه الله حکم وکړ دا ټول راټول کړل، د پلونو نه، د نورو باغونو، نو سرکونو دې ځای نه راټول کړل، تداوي درملنې وشي. هغه نه وروسته کله دی روغ شي بیا خپل فامیل سره یې ورسره کوي. نو ممکن دغه تشتم باندې دې کې ډېر خلک داسې وو چې هغه روغ و، هغې رخصت کول او خپل فامیلونو ته یې سپارل. بدبختانه دغه بدبخته شریر پوځ د پاکستان هغوی بېګا په دې باندې بمباري وکړله چې ډېر شهیدان لرو په دې کې، زخمیان لرو. زخمیان تاسو په خپله باندې ولې شفخانو ته. نو دا ملکي خلک دي، دا خو ټول ته معلومات دی چې ملکي خلک دي او مظلوم قشر دی. منتها د هغې ظلم د هغه صهیونستانو نه هم بدتر دی، ځکه هلته هم شفخاني، هغې ټول ورته دی، هلته هم شفخاني بمبارېږي، هلته هم مکتبونه وغیره، دلته هم داسې دی. بدبختانه چې په دغه روغتیایي مرکز کې اکثریت هغه د درملنې لاندې معتادین په نښه سوي دي چې هغوی څو مرحلې درملنې خلاص شوي، په وروستیو مراحلو کې هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. یو وخت و چې د کابل د پل سوخته تر سیوري لاندې شپه او ورځ سلګونه انسانان د نشهیي توکو په زنځیرونو تړلي پراته وو. دا یوازې روږدي نه وو، بلکې هغه مات شوي انسانان وو چې د کورنیو هیلې، د میندو اوښکې او د ماشومانو ارمانونه ورسره مړه کېدل. د ښار فضا یې بدرنګه کړې وه، شتون یې د ټولنې پر اوږو دروند بار ګرځېدلی و او هیڅوک نه پوهېدل چې د دې تیارې لمنه به کله ټولېږي. خو وخت بدل شو. اسلامي امارت یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شو، د کابل زړه ته ننوت او د اقتدار توغ یې راپاند کړ. په همدې وخت کې د دې تیارو د پای ته رسېدو لپاره یو نوی باب پرانیستل شو. د پل سوخته له تورې فضا څخه دا انسانان راټول شول، نه یوازې له کابل بلکې د هېواد له بېلابېلو ولایتونو او سیمو څخه هغوی روغتونونو ته یوړل شول، څو له درملنې وروسته یو ځل بیا د ژوند په لاره قدم کیږدي. د هیلو غوټۍ ورو ورو سپړېدې او داسې برېښېده لکه ژوند چې دوی ته یو ځل بیا د ژوند بلنه ورکوي. خو دا خوشحالي اوږده نه وه. په پای کې دا هر څه د پاکستاني وحشي پوځي رژیم د بزدلانه برید په پایله کې له خاورو سره خاورې شول او له نشهیي توکو څخه رغېدلو 400 انسانانو هیلې په سرو وینو لولپه شوې. تاریخ به هیڅکله د پاکستاني پوځي رژیم دا تیری هیر نه کړي. مطلق اکثریت ملکي خلک دي، مطلق، که په کورونو کې دي، هغه که په درو کې دي، ولسوالیو کې دي، هم ملکي خلک دي. دا هم دا مظلوم ملت دی. زه دومره ویلی شم چې الله رب العالمین رسول الله وسلم فرمایي، وایي د دې مظلوم الله رب العالمین فرمایي چې د مظلوم انتقام زه په خپله اخلم ولو بعد حینین، اگر که لږه موده وروسته وي. نو زه امید لرم چې د دې انتقام به الله تعالی په دغه ابابیلو باندې واخلي. د پاکستان نظامی رژیم دغه وحشیانه برید پر غیر نظامیانو باندې د ټولو اسلامي اخلاق او اصولونو خلاف دی. نړیوال نه غوښتنه کوو چې دی وغندي او دی محکوم کړي تر څو چې دی پوه شي او اسلامي امارت انشاءالله د راتلونکي به کوشش کوي چې خپل انتقام واخلي. د رهبري هدایت مطابق خپل انتقامي برید به انشاءالله کوو چې تر څو دوی ته درس عبرت وي او آینده دپاره دوی ته تکرار ونه کړي. البته یو یادونه کوم چې اسلامي امارت همیشه کوشش کړی دی چې خبرو اترو ته او ډیپلوماسۍ ته ارجحیت ورکړی دی، ترجیح ورکړی دی. تاسو د دې جنګونو په پیل کې ولیدل چې د دوی 3 کسان نظامی کسان یعنی افسران چې په جنګ کې رسما نیول شوی وو، موږ د حسن تعامل له لورې دوی ته وسپارل. یعنې متصل چې دوی خپل کسان ترلاسه کړل، عملیات شروع کړل او تر ننه پورې چې څومره عملیاتونه شوي دي تاسو په جریان کې یاستئ، د رسنیو په جریان کې دي چې ټول غیر نظامیانو باندې دي او دا وحشت چې دوی کړی دی ډېر بد وحشت یې کړی دی. ټول افراد او غیر نظامي کسان په دې کې متضرر شوی دي.